سلامونه نیکې هیلې احترامات قدمونه هېوادوالو د مظلوم غږ خیر بنسټ مسؤله یم. زه نن یو داسې مورکۍ څنګ ته راغلی یم چې تاسو به په خپله حال وګورئ چې په داسې حالات کې ده معیوبه ده، ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. خاوند یې په پېښور کې تللی چې کاروبارو کې هېڅ هم ګټه نه وي چې دوی ته ولیږي، ماشومان ورڅخه نفقه غواړي او داسې کور کې ژوند کوي چې هېڅ هم نه لري. پکې په دومره ګرمۍ کې دوی بې پکې ژوند تېروي. له ما سره پاتې شئ او د ویډیو تر پایه وګورئ تر څو دغه مورکۍ احساسات واورئ. السلام علیکم مورجانې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مورکۍ څنګه یې ښه یې؟ صحیح کلا لري له بچا والله چې زه ډېر مشکل کې دغه یم پوه شوې. زه دغه غواړم چې ما سره په دې دغه باندې خیر له کومک وشي، په دغه ژوند مې ګورئ. تاسو هغه د زما ویډیو کوئ، تاسو خو وګورئ چې زما پکې نشته، ښه نشته، بد نشته. ماشومان مې رانه پکه غواړي، جامې غواړي، ښه غواړي، بد غواړي، پوه شوې. د عزیزي کارام راپسې ده، پوه شوې. ماشومان دي او زه غواړم چې ما سره کومک وکړئ. مورجانې دا چې تاسو اولادونه په داسې حال کې تاسو وګورئ او دومره په ګرمۍ کې ژوند تېروئ، تاسو احساس کوئ چې تاسو هم په داسې حالات کې یاستئ. موږ دا مشکل ډېر سخت دی. تاسو وګورئ که تاسو دا حالات نه ګورئ، تاسو راسره ناست دی، زړه دې ورته دردېږي. خود سره دردېږي چې ماشومان مې ښه جامه غواړي، ښه غواړي، بد غواړي، پوه شوې. او زموږ دغه حالات سخته کې ژوند کوي. هغه ورځ چې اوس مهال ستاسې ویډیو ګورئ، تاسو ترېنه څه غوښتنه لرئ؟ موږ دغه غواړو چې خیر دی، په دغه باندې موږ سره کومک وکړئ، موږ سره مرسته وکړئ، زموږ باندې لږه سخت هم لږه واره شي، پوه شوې. دغه غواړو. او دا ستاسو خپې ولې څنګه داسې معیوب شوي دا یاستئ؟ لګېدلو پوه شوې، په جنګ کې لګېدلو. ما خپله پاکستان کې تېره دلته چې رالم راکړه مېلمستوب باندې ورته ولګېدم چې بمبار تاسو نه شئ ګرځېدلی. نه شم دا چې تاسو خپل ځان دومره نیمګړی احساس کوئ چې تاسو خپه هم لګېدلې ده او ماشومان تاسو څخه نفقه غواړي، بیا هم تاسو ورته دردېږئ. خود دردېږو که همدغلته په دمایي بزن باندې هغه د مشین پورته جامې راته د ګنډلو پرتې دي، دغه څوک سل راکړي، راته 50 راکړي، په همدغې باندې کور چلو. او خاوند دا د 3 کاله کېږي دا طالبان دغه سره سم وکړي، د اوس په ښه په بد باندې مې پوه شوې. واړه واړه بچي مې دي، مشم پاخه کړم، هماغه ورته کراچۍ ته کړم هر څه. سمه ده مورجانې، تاسو دعا کوئ انشاءالله دغه ورځ چې ستاسو ویډیو وکتله تاسو سره به حتما لاسنیوی کوي، هغه مرسته به موږ حتما تاسو ته راوړو. موږ تاسو نه دغه غوښتنه کوو چې خیر دی، دغه زما حالات او زما دا مشکل تاسو ښه وګورئ. واړه واړه بچیان را په غاړه دي، دغه ما سره په دغه باندې لږه مرسته وکړئ. قدرمن هېوادوالو، تاسو د دغه مورکۍ غږ واورېده چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. دغه خپله معیوبه ده، خاوند یې په پېښور کې کار کوي او اولادونو ته یې دلته مشنګ ږدي چې هغه خرڅ کړي. کور کري راپسې ده، پوه شو. جامه رانه غواړي، ښه رانه غواړي، پوشاک رانه غواړي، پیزار رانه غواړي، د مدرسې فیس رانه غواړي. قدرمنو وروڼو، زه ستاسو ته اړتیا لرم چې له ما سره ملاتړ شئ او همکاري وکړئ تر څو دغسې د خویندو میندو په شونډو مسکا راولو چې زموږ مرستې ته اړتیا لري، چې څومره په سختۍ کې ژوند تېروي، په دومره ګرمۍ کې دوی پکې نه لري، هېڅ هم نه لري، حتی د اولادونو لپاره ډوډۍ هم نه لري چې دوی خپل اولادونو ته ورکړي او خپل اولادونه یې پرې خوشحال کړي. نو تاسو ته هیله لرم چې له ما سره ملاتړ شئ او همکاري وکړئ او خپل وس مطابق مرسته مو شریکه کړئ چې زموږ دغه هېوادوالو په شونډو مسکا راولو او د انسانیت حق ادا کړو. که غواړئ مرسته وکړئ چې زموږ د هېوادوالو په شونډو مسکا راوستل شي، د مرستې لپاره زما د وټساپ شمېره ده 080 شپږ شپېته شپېته 942. نور مو وخت نه نیسم، خوشحاله او اباد اوسئ. شاعر عبدالوهاب که څوک دی